د جمعې د لمانځه فضیلت او اهمیت. قدرمنو عزیزانو، د جمعې لمونځ فرض عین دی. د دې فرضیت د قرآن کریم احادیث متواتره او اجماع امت څخه ثابت دی. د جمعې لمونځ د اسلام په شعائرو کې داخل دی. دغه وجه ده چې د جمعې د لمانځه څخه منکر کافر دی او بغیر عذر پرېښودونکی فاسق و فاجر او ګناهګار دی. البته په بعضې کسانو باندې د جمعې لمونځ فرض نه دی، بلکې هغوی به د ماسپښین لمونځ کوي. د دې تفصیل وروسته را روان دی. د جمعې د لمانځه په باره کې الله تعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. ای مؤمنانو، چې کله د جمعې په ورځ د لمانځه دپاره اذان وکړل سي، نو د الله ذکر یعنی لمونځ او خطبې ته په اهتمام سره ورځئ او اخیستل و خرڅول پرېږدئ. دا نور کارونه پرېښودل او د جمعې لمانځه ته ورتلل ستاسو دپاره ډېر ښه دی که چیرې تاسو پوهیږئ. د دې آیت څخه د جمعې د لمانځه فرضیت ثابت دی، ځکه د فسعوا الی ذکر الله د دغه څه مراد د جمعې لمونځ او د هغې خطبه ده. په دې آیت کې الله تعالی مؤمنانو ته دا حکم کړی چې کله د جمعې اذان وسي، نو تاسو اخیستل و خرڅول، شراع و بیع یعنی ټول هغه کارونه پرېږدئ کوم چې د جمعې د لمانځه څخه منع کوونکي وي او د جمعې لمانځه ته په اهتمام سره روان سئ. فسعوا الى ذکر الله، دلته د سعی څخه مراد په ځغاسته سره ورتګ نه دی، منډې وهل نه دی مراد، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمانځه ته په ځغاسته راتلو سره منع کړی او فرمایلی دی چې کله لمانځه ته راځئ نو په آرام او حوصله سره راځئ. او دا شان دویمه خبره دا ده چې د جمعې لمونځ فرض عین دی. د نور المنځونو په شان د جمعې لمونځ هم فرض عین دی. د دې د فرضیت څخه انکار کول کفر دی، ځکه دوه دلیله دي. اول د نسائی شریف حدیث دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. د جمعې لمانځه ته تلل په هر عاقل بالغ کس باندې واجب یعنی فرض مؤکده دی. او دویم د ابو داود شریف حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: جمعه حق ده، یعنی د دې فرضیت په کتاب الله او سنت سره ثابت دی. او په جمعې سره د جمعې لمونځ په هر مسلمان باندې واجب یعنی فرض مؤکده دی. البته په څلورو کسانو باندې بیا واجب نه ده. اول غلام چې د چا په ملک وي، ځکه دی خو خپله غلام دی، د خپل مالک په ملک و تصرف کې وي. او دویم ښځه، دریم ماشوم او څلورم مریض. پر دا څلورو کسانو باندې د جمعې لمونځ واجب نه دی. او همدارنګه د جمعې د لمانځه په فرضیت باندې د امت اجماع او تعامل هم دی. اوس بله خبره دا ده چې د جمعې ورځ ته یوم الجمعه ولې ویل کیږي؟ د دې وجه تسمیات څه ده؟ په تفسیر المظهری کې ذکر دی. په دې خبره خو د ټولو علماو اتفاق دی چې په جاهلیت کې دې ورځې ته عروبه ویلې سوه. د عروبه معنا ده واضح او معظم. البته اختلاف په دې کې دی چې دې ته یوم الجمعه نوم دا چا ورکړ او وجه تسمیه څه ده، یعنی دې ورځې ته ولې یوم الجمعه وایي؟ نو په دې کې د علماو مختلف اقوال دي. یو قول دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش څخه 560 کاله مخکې د دوی په نیکونو کې یو نیکه کعب بن لوی و. د دې ورځې نوم یوم الجمعه ایښی و، ځکه د دې معنا ده د راجمعه کېدو ورځ. د ته به هم په دې ورځ باندې قریش راجمعه کېدل، د به ورته خطبه ویله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو زیری به یې ورکوئ.
په نبی علیه السلام باندې د ایمان راوړلو او اتباع حکم به یې ورته کوئ. کعب بن لوی الله جل جلاله د جهالیت په زمانه کې هم د بت پرستی څخه ساتلی و. دویم قول بیا دا دی چې په دې ورځ باندې د حضرت آدم علیه السلام خاوره جمع کړل شوې وه او دا مضمون په احادیثو کې هم ذکر دی. خو به هر حال د جمعې ورځ یوه ډېره عظیمه ورځ وه. اوس د جمعې د لمانځه فضائل په احادیثو مبارکو کې د جمعې د لمانځه ډېر فضائل او فواید بیان شوي دي. اولنی فضیلت د جمعې په لمانځه سره ګناهونه معاف کیږي. کوم کس چې د آدابو لحاظ ساتلو سره د جمعې لمونځ وکړي نو په دې سره د ده ګناهونه معاف کیږي. دا مضمون په مختلفو احادیثو کې بیان شوی. یو څو احادیث درته ذکر کوم. اول د مسلم شریف حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په ښې طریقې سره اودس وکړي یعنی د اودس د آدابو لحاظ هم وساتي بیا د جمعې لمانځه ته راسي او که نږدې وي نو خطبه واوري او که لرې وي خطبه نسي اورېدلی نو چوپ دې کښېنې نو دته به هم د دې جمعې او د تېرې جمعې په مابینځ کې ګناهونه معاف کړل سي او ورسره د نورو 3 ورځو ګناهونه به هم ورته معاف کړل سي. او دویم د بخاري شریف حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کس چې د جمعې په ورځ غسل وکړي څومره چې وس کېږي پاکي حاصله کړي یعنی ځان ښه صفا کړي نوکان بریتونه کټ کړي او زیریناف ویښتان صفا کړي خپل تیل ولګوي یا په کور کې چې کومه خوشبو وي یا یې د بیبي خوشبو وي هغه ولګوي بیا جومات ته ووځي او جومات ته رسېدو سره په دې مسجد ته په رسېدو سره د 2 کسانو په مابینځ کې جداوالی رانولي بیا چې د ده په تقدیر کې څومره لمونځ سنت او نوافل لیکل سوي وي هغه هم ادا کړي. بیا چې امام خطبه وایي دی ورته خاموش او چپ ناست وي نو الله تعالی به دته د دې جمعې څخه تر دې بلې جمعې پورې ټول ګناهونه معاف کړي. او د ابو داود شریف حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ غسل وکړي د ده سره چې کومې جامې موجودې وي په هغې کې ښایسته جامې واغوندي او که د ده سره خوشبو وي هغه هم ولګوي بیا د جمعې لمانځه ته راسي او د خلکو په څټونو باندې پښې نه واړوي بیا چې د سنت او نوافل څومره لمونځ د ده په تقدیر کې لیکلی وي هغه وکړي. بیا چې کله امام د خطبې دپاره راووځي او خطبه شروع کړي نو دی خاموشه ناست وي تر دې پورې چې دی د لمانځه څخه فارغ سي نو دا اعمال د ده دپاره د دې جمعې څخه تر دې تېرې جمعې پورې د ګناهونو د بخښلو کفاره جوړیږي. اوس دویم فضیلت بیا دا دی چې د جمعې لمانځه ته د تللو په وجه په هر قدم سره د 1 کال د روژو او د شپو د عبادات ثواب ملاویږي. کوم کس چې د جمعې د آدابو لحاظ ساتلو سره مسجد ته وختي پیاده ولاړ سي نو د داسې کس دپاره د هر قدم په عوض کې د 1 کال د روژو او د 1 کال د شپو د عبادت ثواب ملاویږي. په ابو داود شریف، مشکات شریف، ابن ماجه او نور د احادیثو په کتابونو کې دا حدیث موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ خپل سر پریوي یا دا مطلب چې د خپلې بیبي د غسل کولو دپاره سبب وګرځي او په خپله هم غسل وکړي وختي مسجد ته ولاړ سي چې د شروع څخه خطبه واوري پیاده ولاړ سي په سورلۍ باندې سپور نه سي امام ته نږدې کښېني او خطبه ښه په خاموشۍ سره واوري او د خطبې په وخت کې بېهوده خبرې ونه کړي نو دته به د جمعې لمانځه ته راتلو په وجه د هر قدم په عوض کې د 1 کال د روژو او د 1 کال د شپو د عبادت ثواب ملاویږي. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته رانصیب کړي. دریم فضیلت د جمعې د لمانځه دا دی په اول وخت کې د جمعې لمانځه ته ولاړ سي نو دته ډېر ثواب ورکول کېږي او څوک چې وروسته او ناوخته ولاړ سي نو د هغوی په ثواب
او درجو کې فرق وي. د بخاری شریف او مسلم شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ د جنابت د غسل په شان غسل وکړي بیا په اول وخت کې د جمعې لمانځه ته ولاړ سي نو دومره ثواب یې کیږي لکه اوښ چې خیرات کړي. او څوک چې په دویم ساعت کې مسجد ته ولاړ سي نو د هغه بیا دومره ثواب کیږي لکه غوا چې خیرات کړي. څوک چې په دریم ساعت کې ولاړ سي نو دا داسې دی لکه د غټو شکرونو والا ګډه چې خیرات کړي. څوک چې په څلورم ساعت کې ولاړ سي نو دا به داسې دی لکه چرګ چې خیرات کړي. او څوک چې په پنځم ساعت کې ولاړ سي نو دا داسې دی لکه د چرګې هګۍ چې خیرات کړي. نو چې کله امام خطبه ته راوځي او خطبه شروع کړي نو فرشتې راسي او د نومونو لیکلو رجسټر بند کړي او په خاموشي سره خطبه اوري. همدغه شان مضمون د بخاری شریف په یو بل حدیث کې هم ذکر شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د جمعې ورځ سي نو فرشتې د مسجد په دروازو کې ودرېږي. کوم کس چې اول مسجد ته راسي د هغه نوم اول ولیکي، بیا چې دویم کس راسي د هغه نوم ورپسې ولیکي. همدغه شان ترتیب وار د راتلونکو خلکو نومونه لیکي. او کوم کس چې بیا اول جمعات ته راسي د هغه مثال داسې دی لکه یو کس چې د الله تعالی د رضا لپاره اوښ خیرات کړي. یعنی څومره ثواب چې مکه مکرمه ته د اوښ د قرباني لیږلو دی دومره ثواب دی اول راتلونکي کس ته ورکول کیږي. بیا د دویم راتلونکي کس مثال داسې دی لکه غوا چې د الله تعالی د رضا لپاره خیرات کړي. بیا د ورپسې راتلونکي کس مثال داسې دی لکه چرګ چې خیرات کړي. او د ورپسې راتلونکي کس مثال داسې دی لکه د چرګې هګۍ چې خیرات کړي. او کله چې امام د خطبه ویلو د پاره راسي نو فرشته خپل د نومونو رجسټر بند کړي او خطبه په خاموشي سره اوري. خو د افسوس خبره ډیره ده چې په مسلمانانو کې دومره سستی پیدا شوې چې د جمعې په ورځ باندې تر هغه وخت پورې جماعت ته نه ځي، مسجد ته نه ځي تر څو پورې چې امام خطبه نه وي شروع کړي. او بعضې پکې هلته مسجد ته را روان سي چې جمع ولاړه وي. الان کې په حدیثو کې د جمعې په ورځ د وختي مسجد ته د تللو ډېر اجرونه او ثوابونه ذکر شوي دي. څلورم فضیلت یې دا دی د جمعې د لمانځه ته همیشه په وخت باندې تلونکی کس ته د فرشتو دعا. کوم کس چې همیشه د جمعې لمانځه ته په خپل وخت باندې په پابندۍ سره ځي بیا چې کله د څه عذر په وجه دی پاته سي نو فرشتې د ده دپاره دعا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د یو کس د جمعې په ورځ د خپل وخت څخه پاته سي وروسته سي او فرشتې دی په مسجد کې پیدا نه کړي نو بعضې فرشتې د دې بعضو نورو څخه پوښتنه کوي ما فعل فلان وما الذي اخره عن وقته. په فلان کې کس باندې څه سوي او څه شي دی چې د خپل وخت څخه دی وروسته سو او پاته سو. نو فرشتې د داسې د جمعې د لمانځه پابند کس په باره کې دا دعا وکړي ای الله که دا کس فقیرۍ جمعې لمانځه ته د راتلو څخه منع کړی وي، وروسته کړی وي او پرېښی وي نو دی غني کړه. او که مرض پاته کړی وي نو شفا ورته ورکړه. او که څه مشغولتیا ورسته کړی وي عبادت ته یې فارغ کړي. او که لهو لعب ورسته کړی وي نو د ده زړه عبادت و طرف ته راواړوي. پنځم فضیلت د جمعې لمانځه ته وختي تلونکو په باره کې چې کوم کس د جمعې و لمانځه ته وختي تلونکی وي هغه به د قیامت په ورځ د الله تعالی د دیدار پر وخت و الله پاک ته ډېر نږدې او مقرب وي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بېشکه جنتیان به د هرې جمعې په ورځ د الله تعالی دیدار د کافرو په غونډۍ باندې کوي. او الله پاک فرمایي چې په دوی کې به ما ته ډېر نږدې او مقرب هغه کس وي څوک چې په دنیا کې د جمعې لمانځه ته په اهتمام سره او وختي تللی. د ابن ماجه شریف حدیث دی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي. بېشکه د قیامت په ورځ به د الله تعالی د دیدار په وخت و الله پاک ته ډېر نږدې او مقرب کس هغه وي څوک چې څومره د وختي د جمعې لمانځه ته تللی وي. نو څوک چې اول و دویم و دریم تللی وي نو هغه به ورته په همدغه مقدار باندې و الله پاک ته نږدې او مقرب وي. نو د ټول تقریر خلاصه دا راووته چې د یو څو کسانو څخه علاوه په نورو ټولو مسلمانانو باندې د جمعې لمونځ فرض عین دی او په شریعت کې د جمعې د لمانځه ډېر اهمیت او فضائل بیان شوي. په دې سره د انسان ګناهونه معاف کیږي. جمعې لمانځه ته د تللو په وجه دته د هر قدم په عوض کې د یو کال د روژو او شب بیداری ثواب ملاویږي. د وختي جمعې لمانځه ته تلونکي ته د اوښ خیرات کولو ثواب ملاویږي. فرشتې وده ته دعاوې کوي. جمعې لمانځه ته تلونکي د الله تعالی په لار کې حسابیږي. د جمعې لمونځ کوونکي باندې به د باقي شپږ ورځې په سلامتیا سره تېرېږي او د دنیوي حوایج به یې پوره کېږي. او څوک چې بغیر عذره د جمعې لمونځ پرېږدي د هغه دپاره په شریعت کې سختې سزاګانې ذکر شوي. د ده په زړه باندې به تور مهر ولګېږي، منافق لیکل کېږي، په کارونو کې به یې برکت نه وي او د جهنم مستحق ګرځي. لهذا بغیر عذره د جمعې لمونځ پرېښودل نه دي پکار، بلکې بهتر او ښه دا ده چې د انسان د جمعې په ورځ د سهار څخه وروسته د جمعې د لمانځه دپاره تیاری شروع کړي، غسل وکړي، ښه صفا جامې واغوندي، خوشبو ولګوي، نوکان پرې کړي، سورة کهف ولولي، د اذان څخه مخکې جومات ته ولاړ شي او د تقریر شروع کېدلو پورې نوافل و تلاوت ذکر و اذکار وکړي او ډېر درود شریف ووایي. الله تعالی دې زموږ د ټولو په زړونو کې د جمعې د لمانځه اهمیت او فضائل پیدا کړي. رب کریم دې موږ ټولو ته په صحیح طریقې سره د جمعې د لمانځه کولو توفیق را په نصیب کړي او په احادیثو کې چې د جمعې د لمانځه څومره فضائل بیان شوي الله تعالی دې موږ ټولو ته هغه را نصیب کړي.